چې مورا کمور ویل نشم خدای پدا سے ژوند بس کس خوشحال شما مور می لندا زګونګې شم نما کتیشی او نزحال کحال ویل شما یا مور ما کما پغی کی واخلا د بلتانا پلمبو ډیرا کډیرو سوځیدما مور ته چې مورا کمور ویل نشم زما پشانا پنصیب خوارا کخوار بل نوینما لیدو مزرو تکور شو د خوشاله نم دسترگو اوخ کی زنا بسم الله الرحمن الرحیم دلوی او بخون کې خدای په سپیشلی نامه د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مهر کلی کوم د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د ژوند په چارو کې سرلوړي او بریالي اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې موږ یو ځل بیا خلیل آباد چې د بېسودو ولسوالۍ مربوط دی دغه ځای ته راغلي یاستو چې دلته یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې د ژوند شپې او ورځې ډېر په مشکلاتو سره تېروي تاسو ته بهتره معلوم دی او موږ به تاسو ته وښیو چې د غریبۍ ژوند تېرول څومره ستونزمن خبره دی د دې تر څنګ د دغې کورنۍ یو ورکوټی لور هم چا په خپلو قرضو کې وړی و او دغه کورنۍ د غریبۍ او د مسکینۍ د وجې نه دې ته اړ شو چې خپل یو بل ګلالی زوی هم وپلوري نن راغلی و دغه کورنۍ سره به د نږدې نه خبرې کوو چې داسې کوم ضرورتونه د دې دي داسې کوم ستونزې د دې دي چې دې ته اړ شو چې خپل هغه ګلالي ماشومان دې خرڅ کړي دغه خبرې او د دې تر څنګ د دغې کورنۍ نه به داسې نورې خبرې هم پوښتنې کوو په دې هیله قدرمنو لیدونکو چې دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورئ او موږ سره پاتې شئ مور ته چې مورا کمور ویل نشم خدای پدا سے ژوند بس کس خوشحال شما مور می لندا زګونګې شم نما کتیشی او نزحال کحال ویل شما یا مور ما کما پغی کی واخلا د بلتانا پلمبو ډیرا کډیرو سوځیدما
مور ته چې مورا که مور ویلی نشم زما پشانا په نصیب خواره که خوار بل نه وینما چې مورا که مور ویلی نشم خدای په داسې ژوند به څه که څه خوشحاله شمه مور مې لنده او زه ګونګې شم نه ما کتی شي او نه زه حاله که حال ویلی شمه یا مور ما که ما په غېږ کې واخلا د بېلتانه په لمبو ډېره که ډېر وسوځېدمه مور ته چې مورا که مور ویلی نشم زما پشانا په نصیب خواره که خوار بل نه وینما په لیدو مې زړه ټکور شو د خوشحالۍ نه مې د سترګو اوښکې ځينه جدائی راغلا لارې دوه شوې مر قبلهم خو جدائی نه قبلهما
ګرانو هیوادوالو، موږ ټولو ته خپل اسلامي او بشري ارزښتونه حکم کوي چې د خپلو خپلوانو، دوستانو او په ټولنیزه توګه د خپلو وطنوالو د دردونو، مجبوریتونو او اړتیاو څخه بې خبره او غافل پاتې نشو. موږ ټول د یوه جګړه ځپلي هیواد اوسیدونکي یو او په دې در اصل ښه خبر او پوه یو چې زموږ هیواد د کونډو او یتیمانو څخه ډک دی او د هرې ورځې په تیریدو سره د کونډو، یتیمانو او بېوزلو کورنیو او محتاجو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راځي. راځي د خپل اسلامي او بشري او هیوادني احساس له مخې د خپلو دردمندو، ضرورتمندو او بېوزلو کورنیو سره د زړه له کومې مرسته او لاس امداد وکړئ. ستاسې دا مرستې به د الله تعالی په لوی دربار کې بې اجره او بې پاداسه نه پاتې کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه دوه واړه ګلالي ماشومانو چې تاسې ته هم در وښود، غواړو چې دغه کورنۍ سره د دغې کورنۍ دغه مورجانې سره، هغه ورکوټی خورکۍ سره، دې ټولو سره د نږدې نه هم خبرې وکړو او د دې هغه دردونه واورو چې د دې په زړه کې کوم دردونه دي، د دې هغه غریبي، فقیري تاسې ته در وښیو. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ په یو چمن کې ناست دی او همدارنګه یو چاردیوالي دی، چاکور جوړ کړی او یو کندر به موږ تاسې ورته وایو، خو دغه کورنۍ په دغه کندر کې ژوند کوي. ماشومان هم مریض دي په دغه یخنۍ کې. ځکه قدرمنو لیدونکو، موږ تاسې په ګرمو کورونو کې، ګرمو اطاقونو کې ژوند تیروو، خو بیا هم زموږ او ستاسې ماشومان مریضېږي. خو دغه کورنۍ چې په یو کندر کې ژوند تیروي، د دې ماشومانو به څه حال وي، د دغې کورنۍ به نور څه حال وي. راځئ چې دغې کورنۍ سره خبرې وکړو. السلام علیکم مورجانې. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې تاسې ته ما یادونه وکړه چې دغه کورنۍ دومره یو څه نه لري چې ځان لپاره دلته په دې ځمکه کې واچوي. په چمن کې ناست دي او شپې او ورځې تېروي. په دې یخنۍ کې یو ښه بړستن نه لري، یو کمپل نه لري، د اوده کېدو لپاره یو ښه ګرم اتاق نه لري. واړه ماشومان ورته په غاړه دي. د دغې کورنۍ دغه مورجان او هغه واړه ماشومان هم دلته زما تر څنګ ناست دي. راځئ چې د دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې دغه ژوند دي په داسې حالات کې څنګه تېروي. مورجانې، تاسې اصلي د کوم ځای اوسېدونکي؟ موږ د اسمار د کونړ ده، هلته به اوسېدلي د کونړ. اوس دلته راغلي یاستې، ننګرهار کې ژوند کوئ؟ اوس دلته راغلي یاستو، دلته اوسېږو. موږ د خدای به غریبانان یاستو، د خدای جانانان یاستو. دغه شان ماشوم یې رانه خرڅوو، وړو یې رانه خرڅوو یې رانه. د خدای غریب یم، په دې ځای کې ناست یم، د خدای کنډر دي او زه پکې ناست یم. او دا نه مې بشتارې شته، نه مې ښه شته، نه مې بد شته، د هېڅ څه نه لرم او د خدای غریب یم، د خدای دغه ته ناست یم، څه وکړم. او نه مې هغه مشره جینۍ وه، هغه هم رانه خرڅه کړله دغه شانه، د خدای اسرې ته ناست یم او د خدای پاقي یم، څه وکړم. یو بل لاله انګولی رالیږي، څوک راله ډوډۍ رالیږي، څوک راله یو شی، څوک راله بل شی رالیږي او هغې زه ته ناست یم، څه وکړم. د خدای غریب یم او هغه د کنډرو په کور کې ناست یم. تاسې راشئ، تاسې وینئ په خپله باندې، تاسې به په خپله باندې وینئ. یو دغه حال مې دی. مورجانې، دغه لور دې درنه چا دغه شان زموږ خاوند باندې پیسې وې، دغه شان یې رانه بوتلله، رانه خرڅ یې کړه، نه دغه شان اوس یې راله بېرته پیسې په موږ باندې پیسې وې رانه بوتلله او رانه خرڅ یې کړله. یو او د بل د دوکاندارانو پیسې وې، د بل او د بل پیسې وې، ایسته یې رانه بوتله، رانه خرڅ یې کړله. اوس 2 روپۍ راسره نشته دی. زه به دې هلک له غور وکړم، دغه شان ناروغه دی راته پروت دی، تبې نیولی دی، دغه شان په 1 روپۍ راسره نشته دی چې دې له پې زه غور وکړم. زه څه وکړم؟ په سرو سترګو جاړم، هره ورځ زه جاړم، زه څه چاره وکړم؟ هغه د لور خبرې به تا ته یادېږي. تا سره په دې کور کې ورکوټی ماشوم وه، لوی شوه. لور دې د څو کالو وه چې هغه خلکو په قرض کې تا هغه د 14 کالو وه، د 14 کالو وه. ایسته یې رانه بوتله، رانه خرڅ یې کړله، دغه شان ایرانه یې پرېښودم او دغه شان ناروغه دی، دغه زوی مې ناروغه دی، مریض دی، راته پروت دی، دغه شان واړه بچي مې دي، څه وکړم؟ په کنډرو کور کې ناست یم، دا حال مې دی، څه وکړم؟ د خدای اسره مې ده، څه لاس را ساړه وی، الله تعالی به تاسو ته ډېر ښه وکړي.
څه وکړم زه غریبه ښځه یم خدای پاک به تاسو سره ډېر ښه وکړي څه چاره وکړم د هغه لور خبرې به تا ته یادېږي دغه خپل بېوسي د فعلا چې دغه زوی دی پروت دی سینم دی او تبه م نیولی دې وخت کې د زړه کې څه راځي جړاو درته راځي فریاد درته راځي څه شی د زړه کې راځي ولې راته جړام راته راځي خرڅ راته راځي دا ورکوټې دوی رانه وړو خرڅوئ رانه نو زه څه وکړم مجبوري نه بیا خرڅوم او دغه حل مې دی زه څه چاره وکړم تاسو زما دې کور له راشئ دا کور مې راسئ وګورئ هېڅ څه نه لرم څه وکړم د خدای اسرا مې ده د خدای فقیر یم زه دغه هلته ناست یم څه وکړم یو بل راله انګولې رالېږه څوک راله ډوډۍ رالېږه څوک راله څه رالېږه څوک راله څه رالېږه تا راسه لاس تاسو راسه لاس واړوئ نو ډېر ښه به وکړئ زه څه وکړم د خدای فقیر یم په دې ځای کې ناست یم څه لاس راسه واړوئ خدای تعالی به تاسو سره ډېر ښه وکړي وکړم څه چاره وکړم مې لاړه خپله باندې وچاړم نو اخر به زما څه وس زما د څه وسه کېږي زه څه چاره وکړم زما دا حال ته زه څه وکړم زما خو زه د غریبۍ دا خدای جزي دا د خدای په قهر خدای راړولې ده زه څه چاره وکړم تاسو ما ته راوښوئ لار راته راوښوئ زه څه وکړم د خدای فقیر یم زه څه وکړم لور یې رانه د لاس ته ونیوله رانه خرڅه یې کړله نو زه به څه وکړم څه چاره وکړم تاسو ما ته لار راوښوئ داسې کې ناست یم د خدای اسرا مې ده زه څه وکړم تاسو هیلی که نه نو زه خو ماره نه یم چې زه به مار دغه خورم تاسو خو هیلی که نه زه څه چاره وکړم زوی رانه خرڅه دغه لور یې رانه خرڅه کړه زه به څه وکړم تاسو ما ته لار راوښوئ په دې ځای کې ناست یم د خدای اسرا مې ده لکه مورجانې یو لور خو درته په قرضو کې لاړو خلکو خرڅ کړه په قرضو کې تا نه یوړه اوس د دا زوی چې دا ستا په غېږ کې دی دا هم خلک درنه په قرضو کې غواړي دا هم رانه په قرض کې بیا هغه دی لګیا دی راځي راپسې وایي دا رانه راکړه په قرض کې رانه دغه هم دی زه څه وکړم څه چاره وکړم زما ورکوټی ته چې دا زه ورکړم زما زړه نه وځي زما زړه نه یو سارت یو خدای خاطر او زه څه وکړم زه یې بهر ته نه پرېږدم قرض کې رانه بیا یو شی رانه پرېږدم بهر ته زه څه چاره وکړم تا به زړه کېږي چې ستا د زړه ټوکړه څوک تا نه داسې راواخلي زما زړه چېرته کېږي زما خو د تن نه شوی ده زه څنګه وله ورکړم ورکوټی ماشوم دی الله مې دې مسلمان شي الله تعالی مې دې مړ شي زه څه وکړم دغه حال مې د کنډرو کور کې ناست یم نه مې بستره شته نه مې ښه توشک شته نه مې ښه شته دی نه مې بس شته او دغه ځان یې شته ونه ده او تللی څه وکړم خاوند دې که راته ووایي چې خاوند دې څه کار کوي څه روزګار مې دی هغه لیونی دی پېژنې لیونی دی ګوټ لیونی دی زه تښتېدلی د کوره تللی دی تښتېدلی دی نشته دی نه قشانې واړه بچي پرېښي دي هغه قشانه دغه ځان یې شکونه ده تللی دی نشته دی واړه بچي پرېښي دي دغه روزمره چې تاسې هغه خوراک ته اړتیا لرئ تاسې ښه شته دی نه مې د بد شته دی په دې ځای کې د خدای فقیر یم د خدای عزت یم دغه تانې ته ناست یم څه وکړم د الله تعالی د الله دغه ته ناست یم دربار ته ناست یم څه وکړم یو بل راله ډوډۍ رالېږي څوک راله یو شی رالېږي څوک راله بل شی رالېږي یو شی راله یو ډوډۍ راخرڅه کړه اوس راله دا وړه راله خرڅه څه وکړم الله تعالی هدایت له خدای توبه
مې د تنده شوې ده، زه څنګه ورکړمه چې زه یې خرڅ کړم؟ زما زړونه به نه وځي. دا بل مې په ښه خوږ د مدینه کې پروت دی، غریب تمه ده راغلی واړه واړه بچې مې دي. خدای پاک ته ناست یم، دربار ته ناست یم، زه څه چاره وکړم؟ تاسو راځئ اطاعت وکړئ. یا مور ما کما پغې کې واخلا د بلتانا پلمبو ډېرا کډېر وسوځېدما مور ته چې مورا کمور ویل نشم زما پشانا پنصیب خوارا که خوار بل نوینما ستا لیدو مې زړه ټکور شو د خوشحالۍ نه مې د سترګو اوښکې ځينه جدائی راغلا لارې دوه شوې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ولیدئ چې دغه مورکۍ په چغو چغو وژړلې چې دا ګلالی ماشوم زما د زړه ټوکړه دی، زه به د زړه ټوکړه څنګه چاته قرض کې ورکړم؟ تاسې ورته وګورئ څومره ښکلی ماشوم دی، خورې خو خلکو په پیسو کې یوړه. راځئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه ورکوټې ورورې تاسې مه پرېږدئ چې دا څوک په قرض کې یوسي. زه په تاسې باندې بیا غږ کوم، هی افغانانو، هی پښتنو، دغه کورنۍ په حقیقت کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د دې د ژوند شپې او ورځې په دغه کنډر کې ډېر په ستونزو تېرېږي. هیله کوم تاسې نه چې راشئ دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. دغه ګلالی ماشوم ته تاسې وګورئ، دا وګورئ تاسې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه کورنۍ د غریبۍ د وجې نه، د فقیرۍ د وجې نه، د هغه لوږې د وجې نه د دې نه مخکې هم خپل 3 ماشومان د لاسه ورکړي چې په کور کې څه نه وو، او د لوږې د وجې نه دغه کورنۍ هغه واړه ماشومان وفات شوي دي. مورجانې د دې نه مخکې هم لکه کله چې موږ دلته راغلو ستاسې په دې ګاونډیانو کې موږ ته وویلو چې دا کورنۍ دومره احتیاج او محتیاج دی چې د لوږې د وجې نه خپل 2-3 ماشومان یې هم د لاسه ورکړي. 2 ماشومان د لوږې د لاسه مړ شوي، څه وکړم؟ نه څه شته دی، نه څه ډوډۍ نشته، اوبه نشته، هېڅ څه نه لرو. خدای فقیر یم، خدای عزیز یم، دغه ناست یم او څه ذات یې راسه وکړئ. الله تعالی به تاسو سره ډېر ښه وکړي.
الله تعالی به تاسو سره هغه دنیا دا دنیا به دله خدای ښایسته کړي زه څه چاره وکړم تاسو راسه لاس واړوئ الله تعالی به رسه څخه ډېر ښه وکړي زه څه وکړم د خدای فقیر یم خدای ته یم الله به رسه ښه وکړي دغه شان د خدای تعالی ته یو د دغه دربار ته ناست یم څه وکړم زه ښکارم لکه کونډه چې سړی ناست وي او کونډه سړی ته وګوره د خدای په دې کلډرو په کور کې ناست یم کلډرې دي ټولې کلډرو په کور کې ناست یم الله تعالی به تاسو سره ډېر ښه وکړي دغه واړه واړه ماشومانو ته چې ګورې کله چې اوس فعلا تا سره دومره پیسې نشته ګورم اوس دا له ژړا راځي زه څه وکړم راته وږي سي راته ژاړي مورې ماله ډوډۍ راکړه ماله اوبه راکړه زه څه چاره وکړم راته راسه لږ لاس واړوئ خدای پاک به تاسو سره ډېر ښه وکړي دا غالب په کامې داسې دا غریبه د سترګو پوټۍ دا د خدای پاک لږ لاس هم راسه واړو ښه به وکړي کله د مورجانې چې دغه واړه واړه ماشومان څه درنه غواړي لکه ډوډۍ درنه غواړي ترکاري درنه غواړي بیا څه کوې راسه شته دی نوره ډوډۍ شته دی نه ښه شته دی خو نه بس شته دی زه څه وکړم څوک راله یوه ډوډۍ راولېږي زموږ بچا ته په یوه ډوډۍ باندې کار کېږي څوک راله انګولی راولېږي څوک راله ډوډۍ راولېږي دغه شان نار نور دا څو ورځې کېږي چې دغه شان نار نور ناست یاست ولګېد لاس هم سمسا خېږي څه وکړو څه چاره وکړو تاسو ښه کول تاسو پاسه لاس لږ لاس راسه واړوئ لږ تاسو راسه وکړئ اوس د دا زوی مریض دی او خپه یم تاسې وویلو چې خپه کې هم زخم دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خپل فلم بردار شهباز جان څخه هیله کوم چې دغه ماشوم دغه خپه تاسو ته لږ کلوز کړي تر څو پورې تاسې وګورئ چې د دې په خپه کې دغه نوک بالکل نشته او د دې ترڅنګ چې نوکې هم نشته دی او تبه هم دی زه چې په دې خپه باندې لاس ږدم یا د دې په سر کله زه لاس ږدم نو تبه هم شته او سینه هم خراب دی یخني دی په دې کندر کې د دې سینه هم خراب شوی خدای مکه تاسې وګورئ چې همدا اوس دا ګلالی ماشوم لکه د مړي غوندې پروت دی او قدرمنو لیدونکو که تاسې دغه کورنۍ سره مرسته ونه کړې دا ډېر په یو اضطراري حالات کې دغه کورنۍ قرار لري نو خدای مکه کیدای شي دغه ماشومان د دې هغه مرګ ته هم نږدې شي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دغه ګلالی ماشوم دلته چغې وهي فریاد کوي د مریضۍ له وجې نه چې دغه ماشوم مریض دی تبه هم شته سینه هم خراب دی خو دغه کورنۍ سره متاسفانه دومره پیسې نشته دی چې خپل دغه ګلالی ماشوم دغه کوچنی ماشوم یو ډاکټر ته وښیي تاسې د دې د ازګروۍ وګورئ چې څنګه ازګروۍ کوي دا د تبې د وجې نه همدارنګه چې زمونږ هغه ډاکټران وروڼه به پوهېږي چې سینه هم خراب دی تبه هم شته دی په دې هیله چې دغه کورنۍ سره مرسته تاسې وکړي چې دغه ګلالی کوچنی ماشوم د دې دیو ته داسې یو زمینه مسایي چې ډاکټر لی بوځي همدارنګه د دیو سره تاسې نور مرستې هم وکړي چې د دې د ژوند دغه شپې او ورځې په خوښۍ او سوکالۍ سره تېر شي دغه شان حال مې دا څه وکړم څه چاره وکړم چېرته لاړه شم ولګېد لاسه مې ساه خېږي زما چې مې قصه خېږي څه چاره وکړم چېرته لاړم څوک تبې نیولې څوک ناروغه څوک څه کوي څوک څه کوي په د ډاکټر ګوګې ناسته مې څه وکړم واړه مې د خدای نالاګه شو تباه شولو د خدای په خیر د خدای څه ځمکه ځای کې ناسته مې څه وکړم یو څوک راسه لاس لاړی څه وکړم تا وویلې چې مور او پلار مې وروڼه او خویندې هم ما سره مرسته نه کوي دغه حالات کې چې کله تا خپل خپلوان وګوري تا سره مرسته نه کوي هېڅوک زما سره مرسته نه کوي دغه ځای کې ناست یم د خدای فقیر
هېڅ سره نشته دی. ته وګوره په خېټه څه شوې ده، څه لوغړونه شوې ده. 1 روپۍ راسره نشته ده چې دې وړونه ته زه خبر وکړم، غواره ته لکه وکړمه څه وکړمه. د لارې شپې دي، تندې شپې او لږې شپې هر څه راباندې تېرې شي د لږې د راسه مې بچې مړه شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه مورجانه تاسې ګوري چې همدا اوس هم جاړې لګیا دی. دلته زمونږ یو بل خوراکی یو وړه ګلالی ماشومه هم ناسته دی زما تر څنګ. راځئ چې د دې نه هم پوښتنې وکړو چې دغه غریبۍ شپې او ورځې په دغه ورونو باندې، دغه مور باندې او دغه نورو کورنیو باندې دې څنګه تېرېږي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې دغه خوراکی موږ دې نه پوښتنې کوو. دا ورکوټی ګلالی ماشومه دی، پوښتنې کوو او دی په ژړا کې دی او موږ ته ځواب نشي راکولی. مور ته ګوري او دی هم جاړي. تاسې وګورئ قدرمنو لیدونکو، که تاسې دغه کورنۍ سره مرستې ونه کړې نو کیدای شي چې لکه څنګه د دې بل خور خلکو په پیسو کې یوړه، کیدای شي دا ګلالی ماشومه هم څوک راشي او په خپلو پیسو کې یوسي، ځکه دغه کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، هر څه ته اړتیا لري. په دې هیله چې دغې کورنۍ تاسې دغه جړیا فریاد مو اورېدلی وي او دیو سره مرستې وکړې. په دغه کنډر کې د شپې لخوا دغه مورجانې تاسې ته وویلو چې غله راغلي وو. د سیاسره یم په دغه کور کې یوازې اوسېږم، ګاونډیانو باندې مې چغې کړې نو ځکه هغه خلک وتښتېده. خدای مکار که بیا هم څوک داسې راشي او دغه کورنۍ ته یو مشکل رامنځته کړي، دغه کورنۍ ته یو مشکل راپېښ شي، موږ او تاسې شکر الحمدلله افغانان یاستو او افغانان همیشه په خپلو خویندو ورونو باندې ننګ کړی. دا هم ستاسې مور دی، ستاسې خور دی، دا هم ستاسې هغه واړه واړه کوچني کوچني ګلالي ماشومان دي چې ستاسې په کور کې ژوند کوي. دغه کورنۍ ته د خپلې کورنۍ په نظر وګورئ. دغه کورنۍ د رڼا لپاره، د برېښنا لپاره هم په دې کور کې په دې کنډر کې څه نه لري، د اوده کېدو لپاره یو ښه بستره نه لري، یو ښه اطاق نه لري. په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې مه رانه اوس مړیکانه نو زه څه وکړم یا خلکه، زه څه چاره وکړم؟ ته ما ته لار راوښیې وی لاله. بیا درته چی شی وایي چې څوک مانه بل ورور د دې یادوي چې دا راته موږ ته قرض کې راکړه؟ خلک درته وایي دغه کور والا تاسې ده چې دا ځای ورکړی دی، دې ځای تاسې نه کرایه اخلي؟ دې نه 6,000 روپۍ اخلي. سړی ورک دی نشته دی، زه چېرته رغم زه ویسته ورک دی نشته دی، دغه شان ځان یې شرمولی دی. لکه تاسې ورته وایي چې کور والا درپسې راشي، تاسې وایي چې زموږ خاوند لیونی دی، کور یې پرېښی دی او تښتېدلی. کور یې پرېښی دی، زمونږ خاوند لیونی دی، کور یې پرېښی دی، دغه شان ځان یې شرمولی دی. هغه یې هلکې رانه وړه او خرڅاوه یې رانه، بلې خو لاړه جینۍ خو رانه خرڅه کړله، جینۍ دغه شان بوتله رانه خرڅه یې کړله او دغه شان کپه کې یې پرېښوستم. لالا نور څه وکړم، څه چاره وکړم، چېرته وڅښتم؟ ته ما ته دار راوښیې وه، چېرته لاړه شمه؟ واړه بچې مې دي، زه چېرته وځمه؟ څه نه مې راسه ورور لاس اړی، نه مې راسه ورور لاس اړی، نه راسه بل لاس اړی، نه راسه بل لاس اړی، ناره نوره په دې ځای کې ناست یم. څه وکړم؟ د ولږې او د تندې نه غریبانان غرق او پرک شي. ته ما ته لار راوښیې. مورجانې همدا اوس چې ستا هغه زوی ګوره چې خام دال خوري، په زړه کې د څه راځي؟ فعلا غرمه دی او ماشومانو ته دې څه پخ کړي؟
هیڅ ودانې د مخکې لارې شوله د تېره غارې وکېښتلو سره د سره وغله جوړوله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې کورنۍ دغه ګلالی ماشوم تاسې ګورئ چې دال خوري لګیا دی. هغه دال چې لا اوسه پورې پخ شوي هم نه دي، خام دال دی. دا کورنۍ دومره هغه خوراکي توکو ته اړتیا لري چې تاسې وګورئ چې خام دال لګیا دی خوري. الله تعالی دې د افغانانو هر یو بچی هر یو ماشوم د داسې حال نه وساتي. قدرمنو لیدونکو دغه ګلالی ماشوم تاسې ولیده چې هغه خام دال یې وخوړه، اوس بیا تللی دی هغه د دالو هغه پلاستیک ته بیا هغې ځینې ځان ته دال اچوي او بیا هڅه کوي چې دغه دال قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا درې ګلالي ماشومان تاسې ګورئ چې داسې په داسې حالات کې په دې چمن کې پراته دي ته به وایئ چې بس زه په دې باور یم قدرمنو لیدونکو چې نن دغه کورنۍ دې حالات ته رسېدلي دي. که تاسې دې ورسره مرستې ونه کړې کېدای شي چې دا کورنۍ هغه تورو خاورو ته هم ورسېږي چې بیا به موږ او تاسې ډېر ارمانونه کوو، موږ او تاسې به ډېر ارمانونه کوو چې کاش ما دغه کورنۍ سره مرسته کړې وی او د الله تعالی د هغه مسؤلیت نه موږ او تاسې ځان خلاص کړی وی. د دغې کورنۍ لاسنیوی ستاسې مسؤلیت دی. د هغه انسانیت او وجدانیت احساس له مخې، د هغه هیوادنۍ احساس له مخې راشي او دغه خپلو وطنوالو سره مرستې وکړي تر څو موږ او تاسې الله تعالی ته په فخر سره ووایو چې تا موږ ته دا کوم دارایي راکړی و، موږ هغه بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړې، د هغه یتیمانو د هغه کونډو لاسنیوی مې وکړی. قدرمنو لیدونکو ترې شي چې دغه ورور نه یو څو خبرې پوښتنه وکړو چې دغه خام دال یې وخوړه، چې دغه دال خوند وکړو که نه؟ دال بچی خوند وکړو؟ خام دال دې وخوړه، خوند دې وکړو بچی؟ ووایه که نه بچی، خبرې را سره وکړه. خوند کوي؟ تا ته څه شی نور راوړمه؟ د بازار نه تا ته څه شی راوړمه؟ توتو ته؟ نه څه شی درته راوړم؟ د بازار نه تا ته څه شی راوړم؟ بوټان راوړم، جامې راوړم، څه شی درته راوړم؟ یا د خوراک لپاره غوښه څه شی درته راوړم؟ ته راته ووایه. کالي راوړم؟ کالي درته راوړم، بوټان هم درته راوړم. بوټان دې په خپو نشته دی که نه؟ بوټان هم درته راوړم. ها نور څه شی درته راوړم ته ماته ووایه که نه؟ مورجانې درته څه شی درکوي او که نه؟ غوښه هم درته راوړم. غوښه دې خوښېږي؟ نور درته څه شی راوړم ته ووایه چې هغه ورونو ته ووایه. جامې هم درته راوړم. هغه ورونه چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري تا ته څه شی راوړي بچی ته ووایه. څه شی؟ اینه راوړي درته؟ نور څه شی درته راوړي؟
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو ګلالی ماشومه چې تاسو ته په چغو چغو وایي چې ماته غوښه راوړئ، ماته اینه راوړئ، ماته جامې راوړئ. په دې هیله چې د دغې ګلالی ماشوم خبرې تاسې اورېدلی وي او د دې د زړه هغه خواهش تاسې پوره کړي. دا ورځې په دې باندې نه پاتې کېږي قدرمنو لیدونکو. دغه ورکوټی ګلالی ماشوم به ځوانېږي او د خپل مور لاس به نیسي، د خپل دغه خویندو لاس به نیسي. اوس فعلا دغه کورنۍ ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او ستاسې مرستو ته اړتیا لري. په دې هیله چې دا کورنۍ یوازې کېږي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، که تاسې غواړئ چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېره باندې، لکه څنګه چې زموږ دغه ورور د صرافۍ دوکان لري او دغه کورنۍ سره دغه د خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. که تاسې هم غواړئ چې دغه کورنۍ سره هر ډول چې ستاسې وس او توان کې وي تاسې دیو سره مرسته وکړئ نو د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېره باندې تاسې اوس هم ګورئ چې دغه ګلالی ماشوم خام دال لګیا دی او څنګه په شوق یې خوري. د کافر زړه خو به هم سوځېږي. راځئ د دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ. تاسې ته د هیله خیره ټولنې وایبر شمېرې تاسې ته وایم چې همدا ګډې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري چې 0039 200 زموږ بله شمېره دی 0039 88 545. بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه بېوزله کورنۍ، دغه غریب او فقیره کورنۍ ستاسې د مرستو لار څاري. دغه بل ورورکی تاسې وګورئ چې څومره زګروی کوي لګیا دی او په څه حالات کې وګورئ تاسې به د دې اواز اورئ. آیا ستاسې فرض نه جوړېږي قدرمنو لیدونکو چې راشئ او دغه کورنۍ سره مرستې وکړئ؟ تبه یې هم دی، سینه یې هم خراب دی. په دې هیله چې دغه کورنۍ سره تاسې مرسته وکړئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زموږ یو ورور چې په چوک تالاشۍ کې په صدیق مومن مارکیټ کې یو د صرافۍ دوکان لري، دغه مورجانې سره او دغه واړه واړه کوچني کوچني ګلالي ماشومانو سره مرستې ترسره کړې. په هغه بیړنۍ مرستو کې تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو چې یو بوجۍ اوړه دي، یو بوشکه غوړي دی، یو من لوبیا دی، یو من بوره دی، نیم کیلو چای دی، یو من وریجې او یو من دال هم شته. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې د دغې کورنۍ هغه ستونزې د نږدې څخه وم لیدلې او وام اورېدلې. دغه کورنۍ واقعیت په ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه مورجانې نه یو دوه درې خبرې اورو چې دغه زموږ ورور چې دا صرافي لري دیو سره دغه مرستې ترسره کړې چې هغه ته څه ویل غواړي او څه نور ترېنه غوښتنې لري. خدای زما د وروسته ښه وکړي، خدای تعالی دې سره ډېر ښه وکړي، خدای تعالی دې نه خفه کوي، الله تعالی دې له ډېر عمر ورکړي، دې ټولو خلکو سره دې خدای تعالی ډېر ښه وکړي. هر څه راله دې خلکو مال هر څه واخیستل، خدای تعالی دې ورسره هم ډېر ښه وکړي او دغه شان د خدای غریبانه څه وکړم. اوس خو به دې یو څو ورځې په ښه تېرېږي، دغه ورور تاسې سره مې په ښه تېره شي، یو څو ورځې مې په ښه تېره شي او تاسو راسره مرسته وکړئ. الله تعالی دې سره ډېر ښه وکړي، الله تعالی هم خوشحاله کړه، الله تعالی دې سره ډېر ښه عمر الله خدای دی. زه مننه کوم ترېنه، الله تعالی دې ورته په هغه ځای کې په کار راولي چې موږ تاسې ټول هغه ځای ته تلونکي یاستو او زموږ د ښو او د بدو اعمالو پوښتنه به هم کېږي. بیا هم تاسو ته یادونه کوم او د خپل فلم بردار شهباز جان څخه هیله کوم چې دغه دوه واړه ماشومانو باندې خپل کمره کلوز کړي چې تاسې وګورئ چې ډېر واقعا په حقیقت کې تاسې دې تصویر ګورئ چې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. تبه یې هم شته دی، همدارنګه سینه یې هم خراب دی. بیا هم ما تاسو ته وویلو چې که تاسې دغه کورنیو سره مرستې ونه کړئ نو کیدای شي دغه ماشومان د مرګ حالات ته ورسېږي او دغه کورنۍ هم تاسې ژوند ولیدو چې وګوره نورجان یې څومره په ژړا کې دی. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري
بیا د یو داسې دردونکې کورنۍ سره د یو داسې دردېدلې کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله د شرق راډیو تلویزیون پاتې خپرونې وګورئ. وی الله مو مل شه. پغی کی واخلا د بلتانا پلمبو ډیرا کډیرو سوځېدما مور ته چې مورا کمور ویل ناشم زما پشانا په نصیب خوار. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.